ولسمشر غني په خپل ویډیوي پیغام کې وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبان ته هم پکار ده چې له بې ځایه پلمو ډډه وکړي. نوموړي نن افغان پوځ ته په خطاب په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو ترڅنګ یې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کوي چې د ارضي تمامیت او ملي ارزښتونو دفاع ته تیار اوسي. ښاغلي غني زیاته کړه، باعزته او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بینالمللي بحث بدله کړه. د باعزته سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپله اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي. د طالب زندانیانو آزادول او د سولې مشورتي لویه جرګه جوړول زموږ د هڅو غوره بیلګې دي. ولسمشر زیاته کړې افغان حکومت له خپل لوري بندیان خوشي کړي دي او پر پاتې بندیانو هم بحثونه روان دي، خو طالبانو له خپل لوري نه تاوتریخوالی کم کړی دی او نه هم سولې ته ژمنتیا ثابته کړې ده. ولسمشر دغه راز ویلي چې افغانستان تر بل هر وخت په اساسو شرایطو کې دی او د افغان پوځ سرښندنې په دې مهم وضعیت کې د هېواد د راتلونکي لپاره خورا د ارزښت وړ دي. ولسمشر زیاتوي افغان پوځیان په دې وروستیو کې مهمې لاسته راوړنې لري او توانېدلي چې په خپله همغږۍ د ترهګرو پلانونه خنثی کړي او داعش ډله یې هم له ماته سره مخ کړې ده. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریځ دي او وایي کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شي په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته کینی. د مشورتي لویې جرګې د پریکړې او د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې باید د طالبانو 400 بندیان خوشي کېدلی، خو له دې جملې یوازې 80 تنه خوشي شوي دي او د پاتې نورو په اړه ملاحظات شته دي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقي 2 ورځې وړاندې د یادو بندیانو په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل شوي چې د صدیقي په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پرېښودلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د 6 بندیانو د خوشي کېدو په اړه د استرالیا او فرانسې لخوا د افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې شوي دي. فرانسې او استرالیا د افغانستان له حکومت غوښتي چې دا 6 زندانیان آزاد نه کړي، خو افغان حکومت هیله لري چې د خبرو له لارې د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړي. که څه هم د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت خپل مرکچي پلاوی له وړاندې معرفي کړی، خو تازه د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوي د هغه 12 کسیز لست نومونه هم ترلاسه شوي چې تمه ده له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي.